د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ د تروریزم پر وړاندې مبارزې مدیریت 2 میله درنې او سپکې وسلې چې د 6 میاشتو په لړ کې د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې نیولي دي د ډایاک معاونیت ته وسپارلې. موږ په ټول د 6 میاشتو کې 2 میله مختلفو نوع وسلې نیولې دي چې د هغې له جملې څخه 1 میل پیکا ده، 3 میله راکټ دي، 14 میله کلاشینکوف دي، 9 میله 11 ډزې دي، 15 میله سل ډزې دي، 15 میله توپانچې دي او په زرګونو پیره مختلفو نوع ثقیله او خفیفه مهمات دي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان شیخ محمد شریف حلیمي د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دغه ولایت امنیت ګډوډ کړي. نو دغه اسلحې چې موږ نیولې دي د مرکز په شمول د مختلفو ولسوالیو د مختلفو علاقونو د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو ځینې نیولې دي. دوی به هر وخت د ملت په ځورونه د مسلمانانو په ځورونه د اسلحې استعمالول الحمدلله نو موږ هغو ته اجازه چاته نه ورکوو او دا ټولې موږ ګرفتارې کړي ځینې. د ویلو ده چې د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ له دې وړاندې هم 25 میله بېلابېل ډوله سپکې او درنې وسلې د ډایاک معاونیت ته سپارلي دي.